شعرلیکنې درس ته ښه راغلاست. کله چې د شعر خبره اورئ په ذهن کې مو څه ګرځي؟ شاید خبرې ډېرې وي خو زه یو دوو ته تم کېږم. لومړی شعر پامه معنا. پام نظر کله چې تاسو شعر کلمه اورئ یا شعر په اړه خبرې کوئ نو شعر هغه خبرې دي چې مفهوم او معنا نه لري، یا په بل ډول شعر هغه خبرې دي چې د ترسره کېدو امکان یې کم دی یا نه کېږي. تاسې به کېدای شي د اصطلاحاتو سره مخامخ شوي یاستئ چې ګویا شعر مه وایه یا شعر وایي، پلانکی شعر وایي. داسې وخت هم راغلی دی چې زه کله په صنف کې درس ورکوم او خبرې مې د لکچر په انداز کې وي، په همدې وخت کې که وغواړم له خپلو محصلینو څخه چې یوه کورنۍ وظیفه ترسره کړي نو دوی ته که ووایم چې کتابچه او قلم راواخلئ او زما انداز د لکچر وي، دوی قرار ناست وي، بیا زه ورته وایم چې شعر نه وایم، قلم او کتابچه راواخلئ. وروسته له هغې بیا دوی کتابچه او قلم راواخلي. په هر صورت د شعر غیر عملي جنبه یو تیوریکي بحث دی. دې بحث ته موږ د ادب تیورۍ په مضمون کې تم کیږو، خو د شعر دویمه خبره چې زه غواړم تاسو سره یې شریکه کړم هغه دا ده چې ګویا شعر سخته کار دی. دا خبره به ما حتما اورېدلې وي چې شعر د خاصو خلکو کار دی، د باذوقه خلکو کار دی او لوستونکي هم خاص خلک دي. دا نظر زه غواړم ناسم ثابت کړم. دا د لیبرل هیومنستانو نظر و چې ګویا شعر د هر چا کار نه دی، شعر گویا الهام راځي، شعر گویا نور مسایل چې هغه له اوله چا کې توم نه وي او وروسته بیا په ریاضت مخکې لاړ شي. ښه، شعر څه دی؟ د شعر تعریف څه دی؟ په شعرستان کې چې د احسان الله درمل کتاب دی او ما په دې اثر کې په دې لیکنه کې هم ځینې استفاده کړې ده، راغلي دي چې شعر په آهنګینه ژبه د خیال او فکر عاطفي تړون دی. د دې تعریف په اساس باندې په شعر کې 4 اساسي عنصره موندل کیږي. یو آهنګ، لکه ویلي چې د په آهنګینه ژبه، خیال، فکر او عاطفه. زه یو مثال کاروم. د رحمان بابا یو بیت دی، هغه وایي کرد ګل کړه چې سیمه د ګلزار شي، کرد ګل کړه چې سیمه د ګلزار شي، اغزي مه کره په پښو کې به د خار شي. په دې بیت کې آهنګ په اسانه معلومېدی شي، قافیه راغلی، ردیف راغلی، خار او گلزار، ردیف شی و شی. همدارنګه د دواړو نیم بیتو شمیر 12 څپې دی. له دې اخوا بیا په آهنګ کې موږ خبرې نه کوو، هغه په خپل وخت غږیږو. بل بحث چې دی هغه د خیال دی. په دې کې تاسې وګورئ چې د خیال بحث داسې مطرح شوی دی چې ښه تشبیه شوي دي ګلو ته او بد تشبیه شوي دي اغزیو ته. او د فکر بحث چې مراد ځینې پیغام دی دا دی چې ښه وکئ بد مه کوئ، که ښه وکئ تاسو سره به ښه وشي، که بد وکئ تاسو سره به بد وشي. څلورم عنصر چې د عاطفې دی او عاطفې نه مراد هماغه احساس دی چې تاسې له شعره اخلئ. په دې بیت کې کله چې تاسې د ګل او د ګلزار خبره اورئ نو امکان لري چې تاسې د خوشحالۍ احساس ولرئ، او کله چې د اغزیو خبره اورئ او امکان لري چې تاسې په پښو کې هم تللی وي نو د درد احساس کوئ. دا و د شعر هماغه 4 عنصره: آهنګ، خیال، فکر او عاطفه. یو بل شعر کې هم غواړم دا تشریح کړم تاسو ته. دا شعر د درویش درانی دی. دی وایي
ما خپله توره کړه د ورور په زړه کې ماته خدایه، چې دښمن راغی زه په دوه لاسه وم پاته خدایه. په دې بیت کې نور عنصرونه یو رنګ دي او یوازې خیال موضوع لږ بدله ده، هغې کې بیا زه خبرې کوم. لومړی آهنګ تاسې هم بیا هم همدې کې ګورئ چې ماته او پاته قافیه دي، وروستۍ برخې هماهنګه دي. خدایه خدایه تکرار راغلی دی او د څپو شمېر د دواړو نیم بیتیو طبعا یو دی. د فکر بحث پکې دا دی چې یا د پیغام بحث پکې دا دی چې خپل منځي جګړه، خپل منځي تاوتریخوالی پرېږدئ. په دې خاطر که تاسې دا پرېږدئ خپله ټوله انرژي دلته مصرف کوئ، نو بله ورځ چې اصلي میدان راځي یا دښمن سره مخامخېږئ بیا به هغه وخت تاسې خالي لاس پاتې شوي یاستئ. په لویه کې د اتفاق او ورورګلۍ پیغام لري. د عاطفې عنصر پکې د کرکې، زړه سوندۍ او پښیمانۍ دی. دی په خپله د یو ورور د قاتل په توګه زموږ د کرکې لامل ګرځي او دا چې د دښمن په وړاندې مظلوم دی نو زموږ پرې زړه سوځېږي، او دا چې په خپله پښیمانه دی او غواړي موږ ته هم همدغه احساس راکړي د پښیمانۍ. په مخکیني شعر کې چې د رحمان بابا په هغه کې خیال د مستعار مجاز و، په هغې کې ګل او ښه تشبیه شوي دي، یو بل ته ورته شوي دي، ځکه ګل د هر چا خوښېږي، ښه هم د هر چا خوښېږي او څوک نه ازاروي. بد تشبیه شوي د اغزیو سره او هغه په دې چې بد د چا نه خوښېږي او خلک اذیتوي. اما په دې بیت کې بیا له مرسل مجاز څخه استفاده شوې. دلته توره ذکر شوې او مراد ځینې هغه انرژي او قوت او طاقت دی چې موږ یې د تورې په کارول مصرفوو، یعنی سبب ذکر شوی دی او مراد ځینې مسبوب دی. موږ ښایي خپله انرژي مصرف نه کړو، انرژي، طاقت، پیسې، هر شی چې تاسو ګورئ. او بل ورور ذکر شوی دی او مراد ځینې ټول خپل خلک دي. دلته بیا جز ذکر شوی دی او کل ځینې مراد دی. او سربیره پر دې په لویه کې دا ټول شعر یو خیال دی، همداسې څه پېښ شوي نه دي عملا. زه په صنف کې همیشه وایم که چېرته شعر رښتیا وي نو ولې درویش دراني پسې څوک راځي نه پولیس چې دی ونیسي، ولې د خپل ورور قتل کړی دی. په هر صورت تاسې وګورئ په دې شعر کې هم څو عنصره وو؟ څلور: آهنګ، عاطفه، خیال او فکر. که تاسو فکر کوئ چې شعر همدغه ډول دی او څلور واړه عنصره غواړي په داسې ځیرکۍ چې یو بل کې ووبدل شي، نو طبعا شعر سخته کار دی. اما پوهیږئ چې موږ کړی شو له دغو څلورو عنصرونو څخه یو نیم عنصر نفي کړو، یو نه حتی درې عنصره ځینې نفي کړی شو. لومړی په شعرستان کې یو نیم داسې شعرونه هم راغلي او ویل شوي دي چې په دې کې خیال نشته، او د هغې شعر له جملې څخه یو شعر د درویش دراني دی چې وایي: زړه مې درد کوي له زړه ورپسې ژاړم، دښمنان چې مې وي مړه ورپسې ژاړم. دلته خیال نشته دی، په بله وینا داسې کلمې نه دي راوړل شوي چې معنا یې نوره وي، کلمه یوه راوړل شوي او بله معنا ځینې مراد وي. دلته په خپلې ټولې کلمې په خپلې معناو باندې کارول شوي دي. نو په دې شعر کې عاطفه شته، آهنګ شته، پیغام شته، اما خیال نشته. خو تاسې پوهیږئ چې تاسې کړی شئ چې خیال هم نفي کوي او آهنګ هم نفي کوي. یوازې یو څه چې نفي کېدونکي نه دي هغه عاطفه ده. شعر یا هغه خبرې چې غواړي په نورو اغېزې وکړي خامخا باید عاطفه ولري، له عاطفې باید خالي نه وي که غواړي چې خبرې مو د نورو په زړونو ننوځي. تاسو ته زه یوه ویډیو ښکاره کوم او په هغې کې وګورئ چې یو ړوند خیر غواړي او ځان سره یې په څنګ کې لیکلي دي چې
ړوند یم له ما سره مرسته وکړئ. هر څوک ځینې تېرېږي د یو نیم چا که سترګې ولګي او بیا هم خیراندیشه انسان وي کیدای شي ورسره یوه نیمه روپۍ مرسته وکړي. خو په دې وخت کې یوه نجلۍ چې کیدای شي هنرمنده وي تېرېږي او بېرته راګرځي او د هماغې لوحې شاته یو څه لیکي او د ړوند څنګ کېږدي. نور نو چې د هر چا سترګې په دې لوحې لګي راځي او مرسته کوي. په ماښام کې چې کله هغه بېرته راګرځي دا ړوند ځینې پوښتنه کوي چې تا زما په لوحې څه لیکلي؟ هغې ورته وویل چې هماغه ستا خبره خو په بل ډول. د نجلۍ ورته لیکلي وي چې دا ورځ څومره ښکلې ده خو زه یې لیدی نه شم. وګورئ نه پکې آهنګ شته، نه خیال شته، نه فکر شته یا پیغام، یوازې او یوازې عاطفه ده. یوازې خپله تجربه یې بیان کړې، یوازې خپل احساس یې بیان کړی دی او بس. د اوس لپاره زموږ همدا کار دی، داسې خبرې وکړئ چې په نورو اغېزې وکړي، داسې خبرې وکړئ چې پکې عاطفه وي. ضرور نه ده چې خیال، آهنګ او پیغام پکې وي، یوازې او یوازې عاطفه. تر بیا.